السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم خور له جرمني څخه پوښتنه کړې ده چې بعضې قریبان مو راغلي دي، نو هغه په دا ګیلاسانو کې شراب وڅښي، نو دا ګیلاسان بیا موږ استعمالولی سو. محترمه له داسې قریبانو سره تعلق ساتل ګناه ده چې هغه شرابیان وي، شراب خوري او وایي لور پلار ګردو شراب سره خوړل دي پښتانه. محترم الله دې رحم وکړي، دا خلک پر قبر ایمان لري که نه لري، پر آخرت ایمان لري که نه لري، شرابیان دي. شرابي سره ناسته ولاړ حرامه ده. محترمه فقهای کرام وایي په کم لوښي کې که شراب وخوړل سي 3 واره به پرېمنځل کېږي، چې پرېږدي ولئ له هغه بعد کې خوند و بوی نه وه، بیا څښک خوراک روا دی، کې خوند و بوی وه بیا نه دی روا، او هر وار چې پرېولې هغه به وچوې چې ښه یا اوبه ولاړې ختمې شو بیا به دوباره بیا مینځې. تاوای هندیه جلد اول صفحه 240. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و مغفرته.